امیر خان متقي له پاکستاني استازي آصف دراني سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دراني سره په دوه اړخیزو اړیکو او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله ټویټر پاڼه د آصف علي دراني پر حواله لیکلي. هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي او حاضر یو په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې دوه اړخیز میکانیزمونه جوړ او پلي کړو. د تورخم جلال آباد سړک د رغولو پاتې کار ته به جدي توجه وکړو چې پیل یې کړو او دغه راز افغانانو ته د ویزو په برخه کې په ځانګړې توګه د ناروغانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو.